د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند مهمې پیښې. ژباړن نصیر احمد مصلح. غږ عمران غنی صافی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون یوټیوب چینل، کتابتون فیسبوک پاڼې او کتابتون یوټیوب چینل څخه اورئ. پیل. څلوېښت کاله مخکې له بعثت څخه عام الفیل 570 زیږدیز کال. اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار عبدالله بن عبدالمطلب وفات کېدل په 25 کلنۍ کې. دوهم د ابرهه حمله او تیری په کعبه شریفې باندې ترڅو هغه وران نه کړي. دریم د ربیع الاول په 12مه د دوشنبې ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت. شپږدېرش کاله مخکې له بعثت څخه 540 زیږدیز کال. هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 کلن و، د بني سعید په سیمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې ایله کېدل یا شق الصدر واقعه رامنځته شوه. 34 کاله مخکې له بعثت څخه 570 زیږدیز کال. اول په 6 کلنۍ کې له خپلې مور سره مدینې منورې ته سفر وکړه. دوهم مور یې د ابوا یعنی د مکې او مدینې ترمنځ په سیمه کې وفات شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم 6 کلن و. دریم وروسته له مور د وفات څخه پالل د نیکه عبدالمطلب په غاړه شول. دوه دېرش کاله مخکې له بعثت څخه 578 زیږدیز کال. اول نیکه عبدالمطلب وفات شو. دوهم وروسته د نیکه له وفات څخه پالل د تره ابو طالب په غاړه شول او رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 کلن و. 28 کاله مخکې له بعثت څخه 582 زیږدیز کال. اول د 12 کلنۍ په عمر کې له خپل تر سره شام ته سفر وکړه. دوهم بحیرا چې یو مشهور راهب یعنی عبادت کوونکی و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس یې ونیولو او ویل دا د خدای تعالی رسول دی او ډیر ژر به په پیغمبرۍ وټاکل شي. شل کاله مخکې له بعثت څخه 595 زیږدیز کال. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم د 20 کلنۍ په عمر کې له خپل تر سره د الفجار په جنگ کې ګډون وکړه. دوم رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل ترونو سره د حلف الفضول په تړون کې وروسته له 4 میاشتو څخه چې د فجار جګړه پای ته رسیدلې وه ګډون وکړه. هغه تړون چې قریشو تعهد وکړ چې مظلومانو سره به مرسته کوي. 15 کاله مخکې له بعثت څخه 600 زیږدیز کال. اول د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها له اموالو سره د سوداګرۍ یا تجارت لپاره شام ته سفر وکړه. دوم د خدیجه الکبرا سره واده وکړه چې دغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم 25 کلن او خدیجه رضی الله تعالی عنها 40 کلنه وه. 15 کاله مخکې له بعثت څخه 605 زیږدیز کال. د کعبه شریفې بیا جوړونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه کال کې د حجر الاسود د تیږې په کېښودنه د یو لوی ناورین او وینې تویونې څخه مخنیوی وکړه. 2 کاله مخکې له بعثت څخه 602 زیږدیز کال. اول د پیغمبرۍ چمتوالی، د حرا په غار کې عبادت کول. دوم د رښتینو خوبونو لیدل، د تیګو سلام ویل او د هغوی سوګند د دې په پیغمبرۍ باندې.
د مکی دوران له 1 څخه تر 14 کال پورې. د بعثت لومړی، دویم او دریم کال. اول د وحی نازل کېدل د حرا په غار کې. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 کلن و. له بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها سره د ورقه بن نوفل کور ته ولاړ. هغه ورته وویل چې ته به پیغمبرۍ مبعوث شوی. دوم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، خدیجه رضی الله تعالی عنه، علي او زید بن حارث د نبوت په لومړي ورځو کې دعوت قبول کړه. دریم پټ دعوت پیل شو. عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبدالرحمن بن عوف او طلحه بن عبد الله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ذریعه مسلمانان شول. د بعثت 4م کال. وروسته له هغه چې فاصدع بما تؤمر آیت نازل شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دعوت راښکاره کړو. د بعثت 5م کال. د مسلمانانو لومړی هجرت حبشې ته چې 19 سړي او 4 ښځې وې. دوی ترمنځ عثمان بن عفان او رقیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور هم ګډون درلود. دوهم د حبشې په لوري دویم هجرت چې 2 سړي او 18 ښځې وې. د بعثت 6م کال. اول حمزه بن عبدالمطلب او عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه مسلمانان شول. دوهم عمر بن عاص د قریشو استازی نجاشي ته ورغلو ترڅو مسلمانان هغې ته وسپاري. د بعثت 7م کال. د اقتصادي کلابندۍ تړون رامنځته شو. د بعثت 8م او 9م کال. اقتصادي کلابندۍ 3 کاله دوام وکړه او د بعثت په 10م کال کې له منځه ولاړ. د بعثت 10م کال یا عام الخزن. اول د اقتصادي کلابندۍ له منځه تلل. دوهم د ابو طالب او بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها وفات کېدل. دریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده کول له سوده بنت زمعه سره. څلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت لپاره طائف ته ولاړ. پنځم د معراج پیښه او د لمونځ فرض کېدل په دغه سفر کې. د بعثت 11م کال. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج د ترسره کولو په وخت کې د خزرج له قوم څخه 6 تنه اسلام ته دعوت کوي او هغوی 6 تنه هم اسلام قبلوي. د بعثت 12م کال. لومړی د لومړۍ عقبې تړون او د خزرج له قوم څخه د 12 تنو مسلمان کېدل. دوهم رسول الله صلی الله علیه وسلم مصعب بن عمیر د دعوت لپاره مدینې ته استوي. د بعثت 13م کال. اول سعد بن معاص او اسید بن حضیر د مصعب بن عمیر په ذریعه اسلام قبلوي. دوهم د عقبې دویم تړون د اوس او خزرج له قوم څخه 2 تنه ښځې او سړي اسلام قبلوي. دریم مسلمانان د هجرت پیل له مکې څخه مدینې ته. څلورم قریش په دارالندوه سیمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژل کېدو پریکړه کوي. د مدینې دوران له لومړي څخه د 11م کال د هجرت. د هجرت لومړی کال. اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هجرت له مکې څخه مدینې ته. د سفر 20مه ورځ او د هغوی پټ کېدل د ثور په غار کې. دوهم د دوشنبې ورځ د ربیع الاول 12مه رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قبا ته رسیږي او هلته 4 ورځې پاتې کېږي او د قبا جومات
په اسلام کې د لومړي جماعت کار پیل کیږي. دریم، د مسجد نبوي د جوړولو کار پیل کیږي او د انصارو او مهاجرینو ترمنځ د ورورولۍ تړون رامنځته کیږي. څلورم، د مدینې اوسیدونکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم له راتګ څخه خوشحاله کیږي او هغه ته ښه راغلاست وایي. پنځم، د اسلامي حکومت جوړونه پیل کیږي. شپږم، رسول الله صلی الله علیه وسلم له بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها سره واده کوي. اووم، د قریشو سره د جګړې اجازه ورکول کیږي. سوره حج 9 نمبر آیات. د هجرت دویم کال. اول، پر مسلمانانو باندې جهاد فرض کیږي. د رجب په 15مه د مسلمانانو قبله له مسجد اقصی څخه مسجد حرام ته بدلیږي. دوهم، د روژې زکات فرض کېدل. دریم، د بدر غزا رامنځته کېدل. د روژې 10مه د جمعې ورځ د مسلمانانو بریالي کېدل. د مسلمانانو شمیر 314 تنه او د مشرکینو شمیر 1000 تنه و. په مشرکینو کې 80 تنه ووژل شول. د ابو جهل او امیه بن خلف په ګډون د مسلمانانو څخه 4 تنه صحابه شهیدان شول. څلورم، د عبد الله بن زبیر بن عوام زیږیدنه چې په مدینه کې لمړی مهاجر ماشوم. پنځم، د بني قنقاق جګړې رامنځته کېدل. شپږم، د حضرت علي رضی الله تعالی عنه واده له بیبي فاطمه سره. اووم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د ښځې رقیه وفات کېدل. د هجرت دریم کال. اول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده له حفصه سره. حفصه د عمر رضی الله تعالی عنه لور وه او عمر یې 19 کاله و. دوهم، د احد جګړه او د عبد الله بن ابي سلول او د هغه د پیروانو راستنېدل له نیمایي لارې څخه. د 80 تنو صحابه شهیدان کېدل په شمول دي حمزه، عمرو بن جموح، انس بن نضر او وسعد بن ربيح رضی الله تعالی عنه. دریم، د امام حسین رضی الله تعالی عنه ولادت. څلورم، د حمراء الاسود غزوه. پنځم، د حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه واده له ام کلثوم سره چې د رسول صلی الله علیه وسلم لور وه. شپږم، د رجع پیښې رامنځته کېدل چې 10 تنه صحابه پکې شهیدان شول. د هجرت 4م کال. سوریه بر معونه چې 80 تنه صحابه پکې شهیدان شول. دوهم، د بني نذیر غزوې رامنځته کېدل. دریم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده له زینب بنت خزیمه سره چې زینب وروسته له 3 میاشتو څخه وفات شوه. څلورم، رسول الله صلی الله علیه وسلم له ام سلمہ سره په 9 کلنۍ کې واده کوي. پنځم، د شرابو حرام کېدل. شپږم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده له زینب بنت جحش سره چې 14 کلنه وه. اووم، د حجاب فرض کېدل. د هجرت 5م کال. اول، د خندق غزوې رامنځته کېدل او د هغوی ماته. دوهم، د بني قریظه غزوه چې کلابندي 15 ورځې دوام وکړه. دریم، د سعد بن معاذ وفات کېدل له دې امله چې په خندق غزوه کې سخت ټپي شوی و. څلورم، د افک پیښه چې وروسته له بني مستلق له غزوې څخه راپیښه شوه. د نور سورت آیاتونه نازل شول تر څو د عایشه رضی الله تعالی عنها پاکي ثابته شي. د شعبان میاشت. پنځم، د رسول الله
صلی الله علیه وسلم واده له جابریه بنت حارث سره چې جابریه 20 کلنه وه. شپږم د مسلمانانو او مشرکینو د واده بند کېدل او د تیمم تشریح کېدل. د هجرت 6م کال. اول د حج فرض کېدل. دوم صلح حدیبه، بیعت رضوان او د سوره فتح نازل کېدل. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته له صلح حدیبې څخه ټولو پاچاهانو ته لیک استوي او هغوی اسلام ته دعوت کوي. څلورم امر القضاء، د هجرت 9م کال. اول د خیبر د فتح غزوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو 1400 تنو صحابه سره چې 200 آسونه یې هم درلودل د جنگ میدان ته رادننه شو. په دې غزوه کې 93 یهودان وژل شول او 14 مسلمانان شهیدان شول. دوهم د جعفر بن ابي طالب راستنېدلو سره له خپل یارانو سره له حبشي څخه او ابو هريره رضی الله تعالی عنه مسلمان کېدل. دریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده کول له رمله بنت ابي سفیان، وصیفه بنت حی او میمونه بنت حارث سره. څلورم د الاغ یعنی خرق وخې حرام کېدل. د هجرت 8م کال. اول د خالد بن ولید مسلمان کېدل. دوهم د موته غزوه چې د مسلمانانو او رومیانو ترمنځ رامنځته شوه. مسلمانان 3,000 تنه او رومیان 1000 تنه وو. زید بن حارث، جعفر بن ابو طالب او عبدالله بن رواحه شهیدان کیږي او دا لومړی غزوه وه چې د جزیرة العرب څخه بهر وه. دریم د مکې د فتح غزوه چې د 10,000 تنو مسلمانانو سرتیرو په ذریعه د روجې په 10مه. څلورم د ابو سفیان مسلمان کېدل. پنځم د حنین غزوه. شپږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور زینب وفات کېدل. د ابراهیم پیدایښت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد له ماریا قبطیه څخه. د هجرت 9م کال. اول د تبوک غزوې رامنځته کېدل چې 10,000 مسلمانانو پکې ګډون کړی وو. د کعب بن مالک، مراره بن ربیع او هلال بن امیه مشهوره کیسه په دې غزوه کې رامنځته کېږي. دوهم د توبې سورت نازل کېدل. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې کال د حج امیر ټاکي. د هجرت 10م کال. اول د مسلمه بن کذاب را څرګندېدل چې د نبوت مدعي وو او شراب او زنا ته حلال ویل. د عنصار را څرګندېدل چې د نبوت مدعي وو. دوم د حج الوداع رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1,20,000 مسلمانانو ترمنځ خطبه ویله. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسامه لښکر د رومیانو په لوري آماده او تجهیز کوي. څلورم د ام کلثوم او ابراهیم وفات کېدل چې ابراهیم 18 میاشتنی و. پنځم عبدالله بن ابي سلول د منافقانو مشر په مدینه کې مړ کېږي. د هجرت 11م کال. اول د عنصا مړینه په یمن کې چې د پیغمبرۍ دعوه یې کړې وه او د سجاح په نامه کس را څرګندېدل چې د نبوت مدعي و. دوهم د دوشنبې په ورځ د ربیع الاول په 12مه وروسته له 14 ورځو مرضي څخه د 63 کال په عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بی عایشه رضی الله تعالی عنہ د بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها په کور کې وفات شو. دریم د مسلمانانو بیعت له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره
د خلافت لپاره. پای دا وی د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ژوند مهمې پیښې.